موږ ټول په ژوند کې خوشحاله اوسېدل غواړو او د ژوند سره سره زیات کار کول غواړو. موږ د هغو خوشحالیو اهدافو او رازونو ته رسېدل غواړو کوم چې موږ په خپله ټولنه کې له نورو خلکو سره وینو، او یا هم د سوشل میډیا له لارې خلک وینو او تعقیبوي چې دوی څومره خوشحاله دي او کومو حد مقامونو ته رسېدلي دي. آیا تاسو پوهېږئ حقیقي او رښتینې خوشحالي او کامیابي څه ده؟ که چیرې حقیقي خوشحالي او کامیابي غواړئ نو خپل سوچ انداز بدل کړئ او کامیابي په دولت او پیسو کې نه، بلکې کامیابي په خوشحالي کې ولټوئ. د دې لپاره باید موږ څو اړینې خبرې په خپل ژوند کې عملي کړو. اول، د مشکل کار کولو لپاره خپل ځان چیلنج کړئ تر څو پورې چې په ژوند کې د مقابلې او مبارزې هنر زده نه کړو، په ژوند کې کامیابي او خوشحالي نشو ترلاسه کولی. هر کله چې یو مشکل وخت زموږ په ژوند کې راځي، پر ځای د دې چې موږ هغه ته بهانې جوړې کړو او یا له هغه څخه وتښتو، له هغه څخه وډار شو، د هغه مخ ته موږ باید ځان سپر کړو او د هغه په ډېره مېړانه او شجاعت د هغه مقابله وکړو. که چیرې موږ داسې یو ځل وکړو نو په راتلونکي به مو په خپل ځان باور هم زیات شي او د مشکلاتو خلاف مقابله نه کولو په وړاندې به زموږ تصور هم بدل شي. دوهمه خبره، د غلطیو څخه زده کړه وکړو. په ژوند کې ناکامیو ته استاد ویل کیږي. دا ترخه او دردناکه شیبې زموږ د روښانه او خوشحاله او کامیابه راتلونکي زمینه او د هغو لپاره مددګار جوړېدلی شي. که چیرې موږ خپلې کمزورۍ ختم کړو او د یوې نوې جذبې سره میدان ته راشو، د دې سره به فایده دا وي چې له یوې لارې چې موږ به تل ناکامه کېدلو د هغه مخه به ونیول شي. درېیمه خبره، مثبته رویه خپله کړو. موږ باید مثبته رویه خپله کړو. که چیرې موږ د ویرې ښکار یو نو دا حالت په موږ باندې هر وخت غالبه کیږي. که موږ چیرې له یو شي او له یو شخص نه ویره لرو په خپل ژوند کې، دا په موږ باندې دا ویره غالبه کیږي او هر وخت به موږ ډار کوو له هر څه څخه. دا د کامیابي او خوشحالي په ترلاسه کولو کې ستر خنډ دی. موږ باید همیشه د منفي رویې پر ځای مثبته رویه خپله کړو. څلورم، موږ باید د خپل ځان لپاره د هرې ورځې هدف وټاکو. موږ باید د هره ورځ لپاره یو هدف وټاکو چې نن باید موږ کم کارونه وکړو، کم کارونه زیات وکړو، درس ووایو، کار وکړو، یو چا سره ووینو. همدا شان موږ باید د خپل ورځني ژوند لپاره تقسیم اوقات جوړ کړو. پنځمه ستره خبره، د هیڅ چا څخه ویره مه کوئ. د خپل خواهش مطابق یو مسلک انتخابل او په هغه کې کامیابي ترلاسه کول رښتیا هم اسانه کار نه دی. نو اړینه دا ده چې له فیصله کولو وروسته موږ خپله ټوله انرژي، خپل توان او طاقت پر خپل مقصد باندې مصرف کړو او د غیر ضروري فعالیتونو څخه ډډه وکړو. همداشان په روزمره ژوند کې چې له چا سره ژوند کوو یا هم له چا سره کار کوو، له چا سره اوسېږو، ما هم تر دوی ځان زیات لاندې راولئ او ما هم کوشش کوي چې تر دوی ځان خپل وښیو. او یوه خبره بله، په ژوند کې باید له مثبتو او کامیابو خلکو سره اړیکې جوړې کړو، له هغو سره نږدې واوسو، نه له منفي فکره خلکو څخه. څومره چې موږ له منفي فکره خلکو څخه لیرې اوسو، همداشان به زموږ ژوند ښکلی، کامیابه او خوشحاله وي.